الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأعراف يوسل شپاړسم آیت پوری خبر شیو او خبر دا روانه وه چې موسی علیه السلام او د جادوګرانو یو مقابله وشوه. جادوګرانو پړي او امساګانې غزار کړي چې د خلکو په سترګو باندې جادو کو او هغه خلکو ته ماران ښکارېدو. الله وایي وجاءوا بسحر عظیم، او راوړو جادو لوی. اوس د هغې نه بعد الله رب العزت وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې ډېره تیزه نه شور کوي بیا او که دا نه کمیږي، دا بند که بلکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وحي كرم موسى عليه السلام تا أن ألق عصاك غزارك يا وغرز وأمساخ بله فإذا هي تلقف ما يأفكون. نناسب أغيت تيرول أغسا دوي جورول، يعني أغا دوي كمي امساګانې او پړي راوړي او د هغې نه ماران جوړ شو. د دې امسا نه چې کوم مار جوړ شو هغه مړي هغه پړي او هغه ماران او چې څه هغه ټول یې وخوړل. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. نو ښکاره شو حق او بیکاره شو یا بیکاره شو هغه عملونه چې دوی کول. کم ځای کې حق او کم ځای کې باطل. دوی خو د اوسه پورې خپل کار یا ګزاره هغه په جادو روانه کړی او د جادو د حق په مقابله کې څه مثال دی. فغلبوا هنالک، بس پړه شول په دغه ځای کې. وانقلبوا صاغرین، او واپس شو ذلیله. والقي السحرة ساجدین، او وغورځولی شو جادوګران سجده کوونکي. ګوره دلته الله دا نه دي ویلي چې دا جادوګران په سجده پرېوتو وی وغورځولی شو لکه چا چې پې په زور دا سجده کړي. نو سوال دا چا په سجده وغورځول؟ نو جواب دا چې دوی دومره متاثره شو د موسی علیه السلام نه او د هغه سره چې کوم حق دی د هغې نه چې دوی بې اختیاره په سجده باندې پرېوتو. دا مطلب دی. قالو وی هغوی آمنا برب العالمین، ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین باندې، رب موسی و هارون، چې رب د موسی و هارون علیهم السلام. دا وضاحت یې ورسره ولې وکړو؟ ځکه چې فرعون وی زم رب یمه، نو چې وضاحت وشي چې دغه نه یادو موږ. قال فرعون، اوی فرعون آمنتم به، ایا تاسو ایمان راوړو په ده باندې قبل ان آذن لکم، مخکې د دې نه چې اجازت درکم تاسو ته. یعنې تاسو له ما اجازت نه دی درکړی او تاسو په موسی علیه السلام ایمان راوړو. ان هذا لمکر مکرتموه، یقینا دا خامخا یو چل دی چې جوړ کړی دی تاسو فی المدینه، په ښار کې. اوس یې ما ته پته ولګېده چې د تاسو د لاول نه اتفاق کړی. فرعون ډېر خبیث سړی و، ډېر پوهه، ډېر هوښیار، او ځکه خو دومره غټه باچایي ورسره وه. نو هغه اوس دا یو بل چل جوړ کړو. دې خلکو ته ښکاره کوي چې دا جادوګران او موسی علیه السلام مخکې نه میلاو دي. نو دوی دا غوښته په اتفاق سره چې داسې یو لوبه به کوو. دوی دا کسان لېږلي دي او جادوګران یې راجمع کړي دي. ماسپښین موږ هغه آیت ووایو که نو سوال دا دی چې په کم ټیم کې بیا د جادوګرانو او د موسی علیه السلام اتفاق شوی دی چې داسې لوبه به کوو یا داسې چل به کوو.
وی دا تاسو یو چل جوړ کړی دی په ښار کې لتخرجوا منها اهلها د دې دپاره چې وباسئ تاسو د دې نه اوسېدونکي د دې دا غریبانان ته وباسئ نو نور څه اراده نشته دا خلک بې کوره کوئ فسوف تعلمون نو زر ده چې پوهه بشئ یری لأقطعن ایدیکم خامخا پرې به کم لاسونه ستاسو دا د باطل پرستو بل دلیل دی ها موږ د باطل پرستو نن یو څو دلایل واورېدو یو دا دی بل خامخا پرې به کم لاسونه ستاسو وارجلکم او خپې ستاسو من خلاف رد و بدل ثم لأصلبنکم اجمعین بیا به خامخا په سولۍ کم تاسو ټول پانسی بم کم څه ناشنا دلیل دی زورور لکه پانسی کې څه ده پړی کا چې را تاسو چې په چا باندې ایمان راوړو دی په باطله دی او بیا ورته ثابت کا او دا ورته ثابته که چې زه په حق یم قالوا وی هغوی انا الى ربنا منقلبون یقینا موږ رب خپل ته ورګرځېدونکي یو ته مړه کې او که نه مړه کې وموږ الله ته واپس کېدونکي یو کله کله سړی د دې جادوګرانو د ایمان ته حیران شي چې په دې لږ ساعت کې الله ربالعزت دوی له داسې ایمان ورکړو چې هغه د یو سړي 50 شپېته اویا اتیا کاله په اسلام کې تېر شو د هغه داسې ایمان دی وما تنقم منا او بد نه ګڼې ته زموږ نه الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا مگر دا خبره چې ایمان راوړی دی موږ په آیتونو د رب خپل هر کله چې راغلل موږ ته یعنې ستا موږ کې بل څه بدي نه شي خو دا دې بدي شي چې دا موږ ولې د الله په آیتونو ایمان راوړو ربنا افرغ علينا صبرا ای ربه زموږ راتوی که په موږ باندې صبر دلته صبر ته ضرورت دی د فرعون په شان جابر او بیا د هغه درباریان او د هغه خلک ناست دي نو په داسې ټیم کې بیا صبر ته ضرورت دی نو وی وتوفنا مسلمین او مړه که موږ مسلمانان یعنې داسې نه چې د سختو د لاسې زموږ ایمان ګډوډ شي نو چې ایمان رانه ګډوډ نه شي ښه کله چې دا واقعه راپېښه شوه او جادوګرانو ایمان راوړو د دې د لاسه بې شماره خلکو اسلام قبول کړو بې شماره خلکو بعض مفسرین خو په لکاو خلک ذکر کوي په لکاو خلکو اسلام قبول کړو ولې ځکه چې حقانیت د موسی علیه السلام ورته ښکاره شو بس دا په فرعون او د هغه په درباریانو بله یاره راغله چې دا مونږ کول څه او د وشو څه نو دې درباریانو بیا دا دغه را ګرم کړو دا فرعون ښه چې دوی به داسې ګرځي موسی علیه السلام به هم ګرځي قوم به هم ګرځي ته خو بس تا هر څه لاړو ختم شو ځمکه دلم ګډه وډه کوي تا به هم پرېږدي ستا دا باچایي هم لاړه نو هغه بیا په غصه کې راغوي نه نه موږ به د دوی هلکان ټول وجو دا هغه دویم پیر د دوی هلکان وجلی شوي دي که تاسو ته یاد وي سوره بقره کې ما دې ته اشاره کړې د بني اسرائیل هلکان دوه پیرې وجلی شوي دي یو په اوله کې د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې یو دې ټیم کې وقال الملأ من قوم فرعون او اوی غټانو د قوم د فرعون نه اتذر موسی وقومه ایا پریدی ته موسی او قوم د هغه لیفسدوا فی الارض د دې دپاره چې فسادونه کوي په ځمکه کې ویذرک والهتک او پریدي تا او معبودان ستا تا به هم پریدي او ستا چې کوم معبودان دي او هیڅ چا ته هم نه ګوري قال سنقتل ابناءهم اوی فرعون زرد چې قتل به کو زامن د دوی ونستحیي نساءهم او ژوندی به پریږدو زنانه د دوی وانا فوقهم قاهرون او یقینا موږ د پاسه د دوی زورور یو داسې ګران کار خو نه دی فرعون چې تاسو پې داسې خفه شوئ اسان کار دی قال وی موسی علیه السلام قال موسی اوی موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته کله چې دا فیصله صادره شوه که نه نو موسی علیه السلام دا نصیحت وکړو قوم ته استعینوا بالله مرسته غواړئ په الله سره واصبروا او صبر کوئ اوس دلته دوه کارونه هغه لازم ونیسئ کم کم صبر کوئ او مرسته د الله نه غواړئ ان الارض لله یقینا ځمکه د الله ده یورثها من یشاء من عباده
په میراث کې ورکوي چا لره چې وغواړي د بندګانو خپل دا خو د الله ځمکه ده که نن د فرعونیانو سره ده سبا به تاسو له درکړي بله به یې ورکړي بله به یې ورکړي والعاقبة للمتقین او ښه انجام د متقیانو دپاره دی یعنی که تاسو کې تقوا نو انجام به ستاسو ښایي قالو هغوی اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیف را کړی شوی دی موږ ته مخکې د دې نه چې ته موږ ته راغلی یا تکلیف را کړی شوی دی موږ ته مخکې د دې نه چې ته موږ ته راغلی ومن بعد ما جئتنا وروستو د دې نه چې ته موږ ته راغلی اوس دا خبره دوی په څه نیت کړې ده نو اکثر نه په څه نیت یې وکړه نو اکثر علما دا وایي چې دا دوی د بزدلۍ خبره وکړه یعنی دا مخکې موږ تنګ شوي وو او اوس بیا موږ تنګېږو دا څه خبرې دا هغوی د ناامیدۍ خبرې وکړه د بزدلۍ بعض مفسرین دا وایي اگر که دا قول دومره مشهور نه دی وایي دا دوی د بادرۍ خبره وکړه د بادرۍ خبره څنګه وکړه ورته وی هېڅ غم مه کوه موږ عادت شوي یو د دې سختو سره داسې اول پر سخته خو نه ده ستا د پیدایش نه مخکې هم په موږ سخته وه اوس بیا به موږ سخته ده داسې ګران کار خو نه موږ ستا ملګري یو چا ویل دي وایي دا دوی د بادرۍ خبره کړې الله اعلم و مشهوره دا ده او ښکاري هم داسې چې دوی ویرېدو ستړي شو وایي دا د کوم وخته پورې به دا سخت قال وی موسی علیه السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم نږدې دی رب ستاسو چې تباه به کړي دشمن ستاسو دا ناامیدۍ دا خبرې مه کوئ ویستخلفکم فی الارض او نائبان به وګرځئ تاسو په ځمکه کې یعنی د ځمکه کې اوسېده به ستاسو شي فینظر کیف تعملون نو ګوري به چې څنګه عملونه کوئ دا ورسره بله فایده یې ده که په ځمکه کې پاتې کېده هسې نه دي دا هم د الله امتحان دی ته چې په بل قوم پسې شاته رالي خو ستا امتحان دی که په تا پسې چې بل راغی بیا د هغه امتحان ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین او یقینا راونیول موږ فرعونیان په قحطونو سره ونقص من الثمرات او په کموالي د میوو سره لعلهم یذکرون دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي دا کله دا د دوی دا کله چې دعوت وشو که نه دا مقابله وشوه او ډېرو خلکو پکې اسلام قبول کو نو د دوی سرکشي ښه ډېره شوه رب العالمین دوی له یو موقع بیا ورکړه که دوی راواپس شي مخکې د دې نه چې په دریاب کې تباه کړي کیسې ته لا ټیم شتي نو الله رب العزت یو کار دوی سره دا وکړو چې په دوی باندې قحط راوستو او دا میوې او فصلونه یې پې کم کړو که چېرته د دې د لاسه دوی الله ته واپس شي دا اوس وګوره رب هغه چا له موقع ورکوي چې هغه په خپله د ربوبیت دعوه کړې ده دومره مهربانه رب دی خو هغوی د دې نه څه عبرت وانغستو بلکې چې کله به هم څه سخته راله پې که نه حالانکې سخته الله د دوی د دې کړو د لاسه رب پې رالېږلې ده او چې دوی راواپس شي چې سخته به پې رالېږي موسی علیه السلام ته به یې وی ته او ستا د ملګري سپېری د کوم وخت نه چې راغلي یې زموږ دا حال او چې کله به پې داسې ښه حالات رالو دا سخته به لږه اخوا شوه د امتحان نو دوی به وي موږ د دې حقدار یو موږ نیکان خلک یو الله به دا رالیږي فاذا جاءتهم الحسنه نو هر کله چې به راغی دوی ته ښه حال قالوا لنا هذه وی به دوی چې دا زموږ دپاره دی زموږ دپاره دی یعنی موږ د دې څه یو موږ د دې حقدار یو موږ د دې لایق یو وان تصبهم سیئه او که وبرسېدو دوی ته تکلیف یطیروا بموسی ومن معه نو بدفالي به یې نیوه په موسی علیه السلام او په ملګرو د هغه پیاره وایي دا چې راغلي دي هر څه سپېره شي مسله یاده کوي مختصر په شریعت کې بدفالي نیوه نشتي دا د شرک په زمره کې راځي ښه بدفالي دا نشتي ښه فال نیوه شتي ښه فال نیوه هغه شتي بدفالي شته چېرې د پلانې سپېره مې لیدلی او سپی مې لیدلی څوک وایي د کارغه اواز مې اورېدلی څوک وایي چې د سترګه مې رپېده او څوک وایي چې
چې وایي زه روان وم سهار چې مزدورۍ له ووتم چې په مخه مې تور سپی لاړ. دا ټولې د جاهلانو خبرې دي او د جاهلیت خبرې دي. څه چې په تقدیر کې د هغه به کېږي هغه نه د سپو په لیدو سره بدلېږي او نه د چا په مخ کتو سره. دغه سپیره چې وایي سهار قرض اخیستی دی که نه ټوله ورځ یې خراب کړ. دا د کوم ځای خبرې دي؟ حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی د دې نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی چې دا د جاهلیت کار دی او په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم چې بدفعلي نیولې شته. دوی به وي یاره وایي دا سخته چې په موږ باندې راله د چا د لاسه؟ د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو د لاسه. الا انما طائرهم عند الله، یقینا سپیروالی د دوی د الله سره دی. څه مطلب شو؟ بارک الله فیک. دا کمی سختی چې به دوی راځي دا کم حالات چې راځي دا خو د الله طرف نه راځي. ولكن اکثرهم لا يعلمون، او مگر ډیر د دوی نه پوهېږي. وقالوا او اوی دوی مهما تأتینا به من آیه، هر هغه شی چې ته راوړې موږ ته هغه یوه نښه. دی موسی علیه السلام ته وی که ته موږ ته هر قسمه نښې راوړې که نه لتسحرنا بها، دې دپاره چې جادو کې په موږ باندې په هغې سره. جادو مطلب دی کږول اړول، یعنی که ته هر قسمه نښه راوړې د دې دپاره چې موږ واړې زموږ د دې لارې نه فما نحن لك بمؤمنین، نو نه یو موږ په تا ایمان راوړونکي. اصفای وته دا خبره ویاده رب العالمین بیا په دوی باندې عذابونه راوستلو. فارسلنا علیهم الطوفان، نو راولېږو موږ په دوی باندې طوفان. والجراد او ملخان، ملخان په الله راولېږل زی په زی او په ناشنا حالاتو کې دوی ته لوی نقصان ورسه. بیا بعضو مفسرینو د هغې ډېر تفصیلونه ذکر کړي دي چې اکثر پکې بې سنده دي. زموږ په دومره ایمان دی چې الله په دوی باندې عذاب د ملخانو په شکل کې رالیږل. والقمل او سپږې، په دې فصلونو کې ورته سپږې پیدا کړي هغه ټول فصلونه وله خراب. والضفادع او چندخان، هر ځي کې ورته را پیدا کړو په کورونو کې په لارو کوڅو کې. والدم او وینا دا م الله په هغوی باندې یو عذاب راوستو. هر ځای کې به دوی ته وینه را مخامخ کېده، په لوښو کې، په سامانونو کې، په کور کې. ډېر الله عذابونه وو. ځکه الله آیات مفصلات، نښې جدا جدا، یعنې ښه جدا جدا نښې دي او جدا جدا عذابونه دي، هر یو ځان له عذاب دی. فاستکبروا، نو لوی وکړه دوی، وکانو قوما مجرمین، و دوی قوم مجرمان. د دې دومره څه سره هم ګوره دوی کې عاجزي نه ده راغلې، الله بیا هم تکبر. یو بله فایده زموږ ټولو دپاره ډېره اهمه شوه. ګوره الله دلته سپږو ته، ملخانو ته، چندخانو ته هم عذاب ویلی. عوامو په ذهن کې دا دي چې عذاب د الله دا صرف دو درې شکلونو کې راځي. یو دا چې ځمکه کولی شي خلک ورننوځي، دویم دا چې د اسمان نه د کاڼو باران کېږي، او یا چې داسې طوفان او سیلۍ راشي چې دا خلک یې ځان سره په هوا کړي. موږ صرف دې ته عذاب وایو بس. نو چې دغه څه نه وي نو بیا خو موږ مکمل بزرګان یو، ځکه چې د الله عذاب خو نشته. دا وګوره د عذاب دې شکلونو ته، دا پکې بعض شکلونه دي. دغه شان د ژوند نه دا برکت ختمېده، دا هم ګوره عذاب دی. ډېر خلک دې ته توجه نه ساتي. د بچو بد عمله کېده دا عذاب دی. دا هر څه ګرانېده زموږ د وس نه وته، د ژوند هغه تېرول ګرانېده. دا ګورې ټول د الله د عذاب شکلونه یو د امتحانونو. امتحان د الله په ډېرو شکلونو سره راځي، ټول په دغه کې دننه راځي. ولما وقع عليهم الرجز، او هر کله چې به واقع شو په دوی باندې عذاب، په دې دومره عذابونو کې چې به کم عذاب په دوی راغی که نه، چې به هر یو
دوی به رامنډې کړې په موسی علیه السلام پسې. قالو وبوي دوی یا موسی ادعو لنا ربک وغواړه موږ لره د رب خپل نه بما عهد عندك په سبب د دې چې وعده کړې د تا سره، یعنی تا سره خو الله وعده کړې د ستا دعاګانې قبلوي، ته زموږ دپاره دعا وغواړه. نو که چېرته دا تکلیف زموږ نه لرې شو موږ به ایمان راوړو. لئن کشفت عنا الرجز، که لرې کو تا زموږ نه دا عذاب څنګه دې لرې کو، یعنی که ته الله ته الله لرې کو، لنؤمنن لك خامخا ایمان به راوړو په تا، ولنرسلن معك بني اسرائیل او خامخا وبلیږو موږ تا سره بني اسرائیل. دلته یو فایدې ته مو خیال دی، دا فرعونیان هم ګوره دومره هوښیاران وو، په موسی علیه السلام پسې به راتلو وی ته الله ته ووایه، په مړو پسې نه دي تلي، او نه دا ویلي چې موسی علیه السلام وسیله کوو، هغه ته ووی ته الله ته ووایه، او نه موسی علیه السلام ته دا ووی چې ته لرې کا. دا هغوی ته پته وي چې دا د په لاس کې نه دي. فلما کشفنا عنهم الرجز، نو هر کله چې به لرې کو موږ د هغوی نه عذاب، الى اجل تر نیټې مقررې پورې یا تر نیټې پورې، هم بالغو چې دوی به رسېدونکي وو هغې ته، اذا هم ینکثون دغه وخت به دوی ماتوو لوز، یعنی چې کله به دغه نیټه پوره شو دوی به ورته ورسېدو نو دغه لوز به مات کو، بیا به کفر شروع کو، بیا به د الله نافرماني شروع کړو. نه کېده آخره کې الله بالکل ختم کړو. فانتقمنا منهم، نو بدله واخسته موږ د هغوی نه، فاغرقناهم فی الیم، نو غرق کړل موږ په دریاب کې، بانهم کذبوا بآیاتنا، په دې چې هغوی دروغجن ګڼلي وو آیتونه زموږ، وکانوا عنها غافلین، او هغوی د هغې نه بې پروا. چې نه کېده نو الله څه کړو؟ الله بالکل غرق. اوس دلته قصه مختصر شو، ګنې دومره مختصر خو نه ده، خو دا الله ذکر کړه چې عذابونه ډېر راتلو په دوی صفای اثر هغه ونه کړو، چې اثر یې ونه کړو، الله په داسې عذاب راوستو چې بالکل ختم، او دریاب هغه ډوبېدی وله یاد. همدغه دریابو چې فرعون پکې تباه شو او موسی علیه السلام پکې ساتلی شوی په صندوق کې. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، او په میراث کې ورکړل موږ هغه قوم ته چې کمزوري ګڼلی شوي وو، مشارق الارض و مغاربها، مشرقونه د ځمکې او مغربونه د هغې، التي بارکنا فيها، هغه ځمکه چې برکتونه اچولي وو موږ په هغې کې. ګوره الله څنګه ورځې بدلوي. قرآن کې الله وایي سورة العمران کې تیر شوي دي که نه، وتلك الایام نداولها بین الناس. الله وایي دا ورځې دي زه اړوم راړو، ورځې الله داسې واړولې، هغه قوم چې کمزوری ګڼلی کېدو الله وله څه لږه ځمکه نه ده ورکړې، الله وایي مشرق او مغرب نه هغوی له ورکړی. نو د الله نه به امید ساتي، او د الله سره دي چې څومره رابطه مضبوطه وي، نو دومره هغه ستا مرسته کوي، ارمانونه دي پوره کوي. ها مشرق یو دی که ډېر دي؟ هغه جدا مسله ده، خو افصل دی راشه مشرق ډېر دی که یو دی؟ یو دی. مغرب ډېر دی که یو دی؟ یو دی. بیا کله قرآن کې دوه مشرق او دوه مغرب ذکر کېږي، نو هغه د اوړي او د ژمي، او لکه دلته اوس ډېر مشرقونه او ډېر مغربونه، دا څنګه؟ نو ګوره جهت یو دی، مشرق یو جهت دی کوم طرف نه چې نور راخېږي، خو نور همیشه په دغه جهت کې په یو ځای نه راخېږي، ځایونه یې بدلېږي، دغه شان د ډوبېدو. نو په دغه اعتبار سره مشرقونه ډېر شو، مغربونه ډېر شو، ځکه یې داسې وو. وتمت کلمة ربک الحسنى، او پوره شوه فیصله د رب ستا ښایسته، علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې. فیصله د څه؟ چې د دوی مرسته وشوه.
بما صبروا پدې چې صبر کړی وي وجه ذکر شو دام الله ولې د هغوی مرسته وکړه صبر یې کړی دا طریقه یې زده کړه صبر کوه رب ستا دا سختې او مسلې هم ټولې حل کړي ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تباه کړل موږ هغه څه چې کول به فرعون او قوم د هغوی هغه بنګلې د هغوی کورونه د هغوی تجارتونه چې څه جوړ کړي وما كانوا يعرشون هغه چې هغوی به چتونه جوړول باغونه هغه هر څه ورته تباه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او پوری استل منگا بني اسرائيل په دریاب باندې فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم نوراتیر شول دوی په یو قوم چې منجوري کوله د بوتانو خپلو اوس د دې آیتونه بعد د بني اسرائیلو خبره به ذکر کېږي د موسی علیه السلام سره مخکې خبره د چا روانه د فرعون او د موسی علیه السلام اوس د بني اسرائیلو او د موسی علیه السلام کیسې نو دوی چې کله راتیر شو په دې دریاب باندې نو په یو قوم باندې راتیر شو چې مفسرینو قسم قومونه ذکر کړي دي که موږ ته معلوم نشي څه نقصان نه کوي مقصدي خبره دا ده چې دوی په یو قوم راتیر شو او هغه قوم منجوري کوله یعکفو دا مطلب د اعتکاف څه ته وایي ځان په یو ځای کې بندول لکه موږ چې اعتکاف کوو ځان بند کړو د عبادت دپاره په جومات کې نو منجوري کول د بوت په خوا کې چې په ځان باندې دا لازم کړي چې زه به د بوت سره خوا کې ناست یا د قبر او درګاه سره او دربار سره زموږ په دې ملکونو کې دا منجوران کوي قالوا اوی دوی یا موسی اے موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه وګرځوه موږ لره معبود لکه څرنګه چې دوی له معبودان دي سره جهالت ډکه خبره وکړه ګوره د یو خدای جاهلانو نوي نوي مسلمان شیو دوی داسې نه رانیوی کېږي لکه څنګه چې هغه کس رانیوی کېږي چې هغه ډېر وخت شوی بله دا چې د غلطې عقیدې اثرات دومره زر نه ختمېږي دا وخت غواړي دا وخت غواړي ځکه زما تاسو ته دا نصیحت دی که تاسو غواړئ چې ستاسو د ملګری ستاسو انډیوال ستاسو بچی ستاسو مشر او کشر دینداره شي او د نیغې لارې ته راواوړي نو دا تمه ترې مه ساتئ چې دی به مازدیګر د نیغې لارې ته راوړي او ماښام به د عمر بن خطاب په شان دعوتګر ټول دا به صبر کوي موږ که په خپله هر څنګه یو سړي دا غوسه په دې ورشي غوسه چې په خپله که دی هر څنګه د هغه جدا مسله ده خو که بل دعوت ورکو معمولي نو دی به ځان داسې کوي چې الف نه د یا پورې که ځان برابر نه کړو بیا به موږ په ده پسې هغه وایو چې حیران به شي صبر به کوي خلکو ته دا د الله دا بندګان داسې په یو ورځ کې او په یو ګنټه کې نه برابرېږي په دې کې کلونه ولګي دا صحابه کرام چې تیار شوي دي که نه دا موږ چې سیرتونه دا په 30 کاله کې رسول وسلم د دوی تربیت کړی دی 30 کاله دا د ورځې 2 خبرې نه دي نو ګوره دوی کې هغه اثرات لا وو ځکه چې مصر کې شرک عام و قال هغه ورته ووایي انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یې چې ناپوهي کوئ یعنی د ناپوه خلکو خبرې کوي د جاهلان ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان هلاک بکړی شي هغه چې دوی په بندګۍ د هغه کې دي یا ختم بکړی شي معنی دا چې دا هر څه ختمېدونکي دي دې ګورې حقیقت نشتی وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي هغه څه چې دوی یې کوي قال وی موسی علیه السلام اغیر الله ابغیکم الها ای سوا د الله نه ولټوم تاسو لره معبود تاسو خبرې کوو یعنی اوس د الله نه علاوه بل معبود تاسو لره ولټوم وهو فضلكم على العالمين
او حال دا چې هغه غوره کړي یې تاسو په مخلوقاتو باندې. یو خو هغه حقدار د بندګۍ دی، ورسره هغه تاسو سره څومره ښه کړي دي، دا اوس د کوم ځای عقل شو چې دومره احسانات یې در سره کړي دي او موږ اوس شرک کوو. اوس ګوره هغه نعمتونه ورته شماري ښه. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، او کله چې بچ کړئ موږ تاسو د فرعونیانو نه. الله ورته وایي دا رایات کړي. یسومونکم سوء العذاب، رسول به تاسو ته بد عذابونه. سوره بقره کې د دې اکثرو خبرو تفصیل او وضاحت شوی دی. یقتلون ابناءکم، وجلب زامن ستاسو، ویستحیون نساءکم، او ژوندۍ به پرېښودي زنانه ستاسو. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، او په دې کې امتحانو یا نعمتو د طرف د رب ستاسو نه لوی. دا به راشي په دې قرآن کې په بعضو آیتونو کې الله رب العزت ګیله کړې ده د انسانانو نه، وایي دا انسان ډېر ناشکره دی. وایي چې کله به سخته راشي ما ته چغې وایي. فذو دعاء عریض، پلنې پلنې دعاګانې غواړي، پلنې پلنې، او سپینه ټوپۍ او تسبیح او صدقې او درسونه او جومات نه ناوخته راوځي بیا دا هر څه کوي که نه یې کوي. وی بیا زه هغه سخته نه لرې کړم. مره کأن لم يدعنا الى ضر مسه، الله وی داسې رانه مخ واړوي لکه د سره چې ده ماته چې د چغانې وهلي. دا اوس دوی ته وګوره، هغه قوم چې الله د دې سختونه راویستی دی، موسی علیه السلام ته یې موږ له یو معبود جوړ کړ. وواعدنا موسی 30 لیله، او وعده کړې وه موږ د موسی علیه السلام سره د 13 شپو. واتممناها ب10، او پوره کړه موږ هغه په 10 نورو سره. دا کله چې بني اسرائیل صحرای سینه کې پراته وو، نو الله رب العزت غوښته چې دوی له یو کتاب ورکړي. او بعضو روایتونو او تاریخ کې داسې راځي دوی مطالبه وکړه چې موږ له یو داسې څه راوړه چې موږ د هغې مطابق ژوند تېر کړو. د دغه وخته پورې به موسی علیه السلام دوی ته هغه خبرې بیانولې چې الله به هغه ته کړی، یعنې حدیثونه یې ورته بیانول، خو کتاب نه و. د دوی دغه وخته پورې ژوند دا په څه روان دی؟ په حدیثونو باندې. نو الله موسی علیه السلام ته وایي چې راشه. اصل دا لوز د 13 شپو شی و، رب العالمین په 10 پیسې واکړي. فتم میقات ربه 40 لیله، نو پوره شو وخت مقرر د رب د هغه 40 شپې. اوس دا 10 شپې الله ولې زیاتې کړي دي؟ نه بعض علما څه وجه وایي، بعض څه وجه وایي چې وایي کې داسې مستند خبره نشته. بس زمونږ دا ایمان دی چې اصل دا ملاقات 13 شپې و، بیا په 10 الله زیاتې کړي، د هغې نه 40 شو. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، او اوی موسی علیہ السلام رور خپل هارون ته نائب شه زما په قوم زما کې، خلیفه شه، نائب شه، یعنی هغه ځای راونیسه کوم ځای چې زما دی، او هغه کار کوه کوم کار چې به ما کوه. او هارون علیہ السلام دا د موسی علیہ السلام نه مشر دی، موسی علیہ السلام کشر دی. او کله نا کله دا علم او فضیلت کشر مشر کی او مشر کشر کی. نو د موسی علیہ السلام د ده نه غوره دی، د کې شک نشته. ورته وایي ته به ګورې د قوم اصلاح کې پیغمبر دی که نه هوښیار دی، او چې پیغمبر نه وي هوښیار نو څوک به هوښیار وي؟ ورته پته ده چې دا قوم نوی دی، اخوا دېخوا به کوي، نو دی پې مقرر کړو ته به اصلاح کې، ته به خیرخواهي کې. واصلح او اصلاح کوه، ولا تتبع سبیل المفسدین، او مه روانېږه په لاره د فساد کوونکو پسې. یعنې که په دوی کې څوک فسادیاني که نه، نو د هغوی په خبرو کې رانشي ګورې، او د هغوی تابعداري ونه کړي. ولما جاء موسى لميقاتنا،
او هر کله چې راغی موسی علیه السلام مقرر وخت زمونږ ته، یعنی هغه وخت کم وخت چې ورسره الله مقرر کړی وکلمه ربه، او خبرې وکړې د هغه سره رب د هغه بغیر واسطې نه. قال وی هغه ربي اریني انظر الیک، ای رب وښایه ما ته ځان چې وګورم تا ته. وی دا خبرې دومره خوښې شوې، خبرې به دومره خوږې ولګېدې چې سوچ یې شو چې خبرې دومره خوږې دي نو چې را دیدن به یې څومره خوږ کړي. الله دې موږ ته د هغه دیدن نصیب کړي. وی یا الله جو په دې منځ کې وی ښه، وی یا الله راوښایه ما ته ځان چې وګورم تا. قال وی الله لن تراني، هیڅ چرې نشي لیدی ما. لن په عربۍ کې چې راشي که نه لن لام نون، نو مطلب دی چې هیڅ چرې همیشه دپاره نشي کېدی یا ما نشي لیدی، تعبید دپاره. ولكن انظر الى الجبل، مگر وګوره غر طرف ته. ګوره نشي لیدی ما، اوس نورو آیتونو کې خو داري چې آخرت کې به الله لیدی کېږي او حدیثونو کې، نو دا به داسې جمع کوي چې نشي لیدی ما په دنیا کې. ورسره دا مسله یاده کوي په دنیا کې د رب العالمین دیدن هیچا نه دی کړی، زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم هم نه دی کړی. او عایشه رضی الله عنها به وي چې څوک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج په موقع د الله دیدن یې کړی دی، نو د دروغ جوړ کړي دي. او د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس هم شوی، وی یا رسول الله الله دې ولیدو؟ وی نورو ما څنګه لیدلی؟ نو لیدلی داسې نه دی، خبرې ورسره کړې وي بره په اسمانونو کې، خو داسې لیدلی نه دی چې پرده اوچته شي کومه چې الله او د بنده په منځ کې ده. خو الله ورته بیا ښیي چې ولې ولكن انظر الى الجبل، مگر وګوره غر طرف ته. فإن استقر مكانه، بس که ټینګ شو دی په ځي خپل باندې، فسوف تراني، نو زر ده چې وبوینې ما لره. فلما تجلى ربه للجبل، هر کله چې راښکاره شو یا هر کله چې راښکاره کړو رب د هغه غر ته خپل ځان، جعله دکا، وی ګرځو هغه زره زره. وخر موسی صعقا، او را پریوتو موسی علیه السلام بیهوش. معمولی تجلی جلک چې ورته وایي، د الله د نور چې کله راښکاره شو په دې غر باندې پریوتو، غر ریزه ریزه شو یا زره زره شو، موسی علیه السلام بیهوش شو. په دې بدنونو کې دغه طاقت نشته چې دا برداشت. دا ورته الله وښود چې د دې د لاسه په دنیا کې ما څوک نشي لیدی. فلما افاق، نو هر کله چې را بیدار شو، قال سبحانك، وی پاکی د تا لره، تبت الیک، توبه ما وویسته تا ته. څنګه توبه وباسي؟ ګناه یې کړې ده، نو توبه وخورې د ګناه نه وباسي. دا صحیح ده، سشتو جوابونه صحیح دي، خو تو ګوره دا دې به جواب به هله پوه شي چې څه د توبې مطلب وي. توبې مطلب دی واپس کېدل، نو مطلب دا شو چې یا الله زه د دغه مطالبې نه واپس کېدل، بیا به داسې مطالبې نه کوم. وانا اول المؤمنین، او زه اول یم د مؤمنانو نه، یعنی ستا حکم ته ستا امر ته به زه د ټولو مخکې د ټولو خلکو نه مخکې غاړه. قال وی الله یا موسی انی اصطفیتک علی الناس، یقینا ما ته غوره کړی په خلکو باندې برسالاتي و بکلامي، په پیغاماتو خپلو او په خبرو خپلو سره. دا ما ورته چې الله ورته وایي چې ما ورته چې خبرې کوو، دا ما ته په دې غوره کړی. رب العالمین د هیچ چا سره دومره خبرې نه دي کړي څومره چې موسی علیه السلام سره کړي. کله سړی سوچ کړي چې دا به عجیبه سړی و چې وخت په وخت به تو او د الله سره به خبرې کولې، الله نه به یې تپوسونه کول، څومره اوچت سړی به و.
بل الله په دې غوره کړی چې الله تعالی پیغامات تر کړي دي چې دا به خلکو ته رسي. فخذ ما آتیتک، نو ونیسه هغه چې در کومې تا ته. دا څه شی؟ تورات تختی. وکن من الشاکرین، او شه د شکر کوونکو نه چې الله در دومره اوچت مقام درکو. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، او لیکلیو من اغلر په تختو کې د هر شي نه نصیحت و تفصیلا لكل شيء، او تفصیل د پاره د هر شي. پرون ما تاسو ته فائدې ذکر کړو. بارک الله فیک. تفصیل د هر شي یعنی چې دین سره تعلق. قبل فائدې یاد کړئ، الله وی او لیکلیو من اغلر په تختو کې، یا لیکلیو من اغلر. دا حقیقی الله رب العزت په خپلو لاسونو لیکلی تورات. او که صحیح حدیث کې راځي چې الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم وی الله رب العزت تورات په خپلو لاسونو لیکلی دی. د الله په خپلو لاسونو لیکلی، او بیا پوره ورکړی دی کامل تختو کې چې دا د کاڼي نه دا تختې د کاڼو نه جوړې شوي. او ځکه ابل ورځ مونږ ووایو که نه چې یهودو اعتراض وکړو ته په یو ځای ولې کتاب نه راوړې، رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وویل لکه څنګه چې موسی علیه السلام په یو ځای راوړ، نو ده دا ټولې تختې راوړې. په هغې کې هر قسمه تفصیلو د دین او نصیحت پکې و. فخذها بقوه، نو ونیسه دا په طاقت سره، په عمل سره، مضبوط عمل به پکې. وامر قومک، او حکم کوه قوم خپل ته، یأخذو باحسنها، چې ونیسي د دې په ښایسته احکامو، یا ونیسي د دې ښایسته احکام. ونیسي یعنې عمل دې وکړي. سأریکم دار الفاسقین، زر ده چې وبخیم تاسو ته کور د نافرمانو. که چا دا نه منله دا خبره او دې کتاب ته یې غاړه نه ایښوده، د هغوی انجام به هم تاسو وینئ. سأصرف عن آیاتی، زر ده چې وبګرځوم د آیتونو خپلو نه. کوم آیتونو نه؟ تورات نه. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، هغه کسان چې لویي کوي په ځمکه کې په ناحقه. فایده راووته چې متکبره خلکو له الله رب العزت د وحي د تابعدارۍ حکم نه، د وحي تابعدارۍ توفیق نه ورکوي. یعنې چې څومره تا کې تکبر وکړه نه، نو دومره به د قرآن او د حدیث نه او په هغې باندې د عمل کولو نه لري. کوم ځای کې دا مسله؟ دا دې آیت کې ده که وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، او که ویني دوی هره نښه د حق، ایمان نه راوړي په هغې. څوک؟ دا متکبره. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، او که ویني لاره د هدایت نه نیسي هغه لاره، د هدایت لاره یې نه ده خوښه. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، او که ویني دوی لاره د ګمراهۍ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، نو نیسي هغه لاره، هغه یې خوښه ده. فطرت یې کوږ شي که نه، کوږ شوی دی، نو نې هغه لاره یې نه ده خوښه. کږې لارې ته خوشحاله دی چې دا دې لار شي. ولې؟ ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا، دا په دې وجه چې دوی به دروغجن ګڼل آیتونه زموږ. وکانو عنها غافلین، او و دوی د هغې نه بې پروا. د دې د لاسه د دوی دغه حال دی. والذین کذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې دروغجنې کړل آیتونه زموږ. ولقاء الآخرة، او ملاقات د آخرت. څنګه ملاقات د آخرت؟ نه دا ملاقات د آخرت څه شی؟ زه دا ویم ملاقات د الله سره. ملاقات مخامخ کېدو ته وایي په عربۍ کې. نو موږ په آخرت کې مخامخ کېږو الله ته. کومو خلکو چې دا دروغجن ګڼلی دی، حبطت اعمالهم، برباد شو عملونه د هغوی. او داسې ظلم نه دی. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، بدله نه ورکړی کېږي هغوی ته مګر د هغه څه چې هغوی یې کوي یا کړي دي. بله مسله دا جوړه شوه چې موسی علیه السلام کله لاړ، سامري خبیث
ذهن ته بله خبر راغله چې راشه دا قوم په بله فتنه کې ورواچوه او اسیم دوی د مصر نه تازه تازه تلي وو لا د دې بوتانو متانو د بندګۍ هغه اثرات ابکې وو. نو هغې تفصیل ما ذکر کړی په سوره بقره کې چې په څه طریقې سره دوی دغه سکی جوړ واتخذ قوم موسی من بعده او جوړ کړو قوم د موسی علیه السلام وروستو د هغه نه. د چا نه؟ وروستو د موسی علیه السلام نه تلو نه. بارک الله فیک. زما داسې ملګري په کار دي لکه یو دوه درې ملګري ماشاءالله موږ سره دي چې زما په نظر دی ماشاءالله هغه زموږ یعنې ما بلکل روان دي. لکه اوس ما تپوس وکړو وروستو د جوړ کو قوم د موسی علیه السلام وروستو د هغه نه څه شی وروستو د موسی علیه السلام د تلو نه. دا اوس صحیح جواب که موږ وایو چې وروستو د موسی علیه السلام نه یعنې موسی علیه السلام چې دنیا نه لاړ مړ شو نو بیا بني اسرائیلو دا کار وکړه. نه وروستو د موسی علیه السلام د تلو نه او که دا دې ورسره وي ډېره مزه به وکړه ډېره مزه به وکړي. وروستو د موسی علیه السلام د تلو نه کوی تور ته. نو بیا زه بلکل منم چې ته داسې پوهه یې په دې ځي چې تپوس یې مه کوه او ډېره مزه کوي ډېره. پرون ما ملګرو ته پرون ماسخوتن یاره ما دا قرآن چې سړی روان وی که نه روان او ترجمه او مختصر وضاحت او دې پې پوهی دا چې کوم خوند کوي که نه او کومه مزه کوي دا خوند د دنیا په یو شي کې نشته. خو یې لپاره شرط څه دی چې پوهه او روان یې موږ سره بیدار چې دغه کې ودی داسې مخ دوو کې. زموږ والد صاحب دی الله وبخي الله دې په دې مبارکه میاشت کې د هغه قبر د جنت باغچه کې او الله دې ترې راضي شي. هغه یو څو کاله موږ سره به درس ته کېناستو دلته او الله دې ته قبول کړي. نو هغه ما ته یو ورځ وي یو ملګری راته وکړو هغه پلانې ما وی هغه ما سره ناستي درس کې. نو هغه زموږ والد صاحب اکثر دغه ایسي طرف ته کېناستو نو دغه ځای کې دی ګوټ کې به دا بل ملګری ناست وي. د هغه وی هغه عجیبه دی درس کې ناستي. ما څنګه وی هغه دا قرآن داسې کولاو کې اوله کې ګرم ګرم وي بیا اوده پروت وي بلکل اوده وي. وی زما ورته داسې خیر زه به ورته یو نظر وګورم وی بیا دی اوده اوده وي ته درې څلور مخه ته اړولي نو چې دی راپاسي که نه چې یو ته ګوري او بل ته به کشار شروع کړي چې اوس دا قبضې کېدي نو بیا ورته زه هغه ځای برابر کړم. نو چې زه ورته برابر کړم چې منټ بعد بیا اوده شي نو صرف دې له راپاسي چې لکه دا بخونه اړوي دا ورته بده ښکاري چې لکه مخ نه اړولی کېږي. جدا مسله ده پوهېږي که نه پوهېږي هغه ضروري نه ده خو لکه خلکو پاڼې اړولي دي او ده نه ده اړولي. نو که داسې څوک نو دی پوهه نه شو. خو یو خبره زه وکړم بغیر مبالغې نه چې دې کال نه چې زموږ کوم دا ملګري دي او جماعت ته تفسیر دی داسې بیدار ملګري او الله دې د بد نظر نه موږ ټول وساتي ما یو کال هم نه دي لیدلي. دې کال ماشاءالله ډېر بیدار او ډېر تکړه ملګري او الله رب العزت دې تاسو ټول سره زما په قرآن باندې پوهه کړي. من حلیهم د ګاڼو د هغوی نه یا د کالي د هغوی نه. د چا د کالي نه چې کم وو د بني اسرائیلو سره او اصل کې وو د قبطیانو. عجلا سخی جسدن چې یو جثه وه له خوار هغه لره اواز و. د سرو زرو نه یې جوړ کړی و که نه داسې ترتیب سره دې خبیث جوړ کړو چې هغې کې وسیلې راننوته د لاندې نه بره چې به ورته هغې به اواز کړو. دا اوس الله یو امتحان راوستو. اول ته خو د هغوی ایمانونه لا دومره مضبوط نه اوس ورته پرېوتو. ګوره رب العالمین څه ناشنا خبره کوي خو که معمولي سړی عقل استعمال کړي. الم یرو آیا نه کتل دوی انه لا یکلمهم چې یقینا دا سخی خبرې نشي کولی د دوی سره ولا یهدیهم سبیلا او نه ښوی شي دوی ته نیغه لار. نو دا څنګه اله شو
چې یو اله خبره نشي کولی، معبود خبره نشي کولی، نو ته پروت چاته یې او چې تا ته نیغه لار نشي ښوی دا څنګه اله او را به شي په سورة طه کې الله وایي چې خبره نه اوري، یعنې اوس زمونږ اله دی الله رب العزت، موږ ورته فریاد وکړو هغه یې واوري نو بیا قبول کړي، نو چې اوري نه نو الله وایي ته پروت چاته یې، ستاسو داسې ښایي چې ورته پراته یې، نه ستاسو سره خبرې کوي، نه اوري، نه تاسو ته نیغه لار ښایي. دا د کوم ځای عقل شو؟ اتخذوه وکانو ظالمین، ونیو دوی سخی په عبادت سره و دوی ظالمان. ولما سقط فی ایدیهم، او هر کله چې وغورځولی شو د دوی په مخ کې. د دې دوه مطلب دی. موسی علیه السلام وی راغی غوسه او دا سخی وی دی وسیزو او دا ایرې غوزار کړه کوم ځای ته دریاب ته. نو یو مطلب د دې دا دی چې کله وغورځولی شو دا سخی دریاب ته د دوی په مخ کې. خو د دې نه ښه تفسیر هغه دا دی د عربو دا عادت دی، هغوی په خبرو کې دا خبره داسې کوي، وی کله چې پلانې پښیمانه شو نو هغوی وی کله چې د هغه په لاسونو کې پرېوتو. د دې جملې څه مطلب دی؟ یعنې کله چې هغه پښیمانه شو، ستومانه شو، ورته پته ولګېده چې زه په غلط یم. دا په هر کار کې هغوی دا جمله استعمالوي. نو دلته دا مطلب هم کیدی شي چې کله بني اسرائیل پوه شو چې دا کار زمونږ غلط دی او دا مونږ په څه کې لګیا یو او دوی پښیمانه شو، ګوره ورأو انهم قد ضلوا، او پوه شو دوی چې بېشکه دوی ګمراه شوي دي. قالو یا هغوی لئن لم يرحمنا ربنا، که چېرته رحم ونه کړو په موږ باندې رب زمونږ، ویغفر لنا، او بخښنه یې ونه کړه موږ ته، لنکونن من الخاسرین، خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه. ولما رجع موسی الى قومه، او هر کله چې راواپس شو موسی علیه السلام قوم خپل ته، غضبان اسفا، چې غوسه و غمجن و. سورة طه کې به راشي الله ورته کوی تور کې وی قوم خو دې بل څه شروع کړي دي، ډېر په تادۍ سره واپس راغله او د غوسې نه ډک. قال وی بئس ما خلفتموني من بعدي، بد دی هغه کار چې کړی دی تاسو وروستو زمانه. ده تاسو څه کار کړی؟ شرک ته پراته. اعجلتم امر ربکم، آیا تعدي وکړه تاسو د وعدې د رب ستاسو نه؟ د دې یو مطلب دا دی چې آیا په تعدۍ سره تاسو غواړئ عذاب د الله، یا الله چې در سره کوم لوزونه کړي هغې ته هم صبر ونه کړو، یا دومره صبر هم ونه کړو چې ما دا تورات راوړی، تاسو خو بلکل صبر ونه کړو. والقى الالواح، او په تعدۍ سره یې کېښودي تختۍ. ښه دلته بعضو علما ویلي چې دا تختۍ هغه په ارام سره یې ښودي دي او تختۍ روغې وي. خو هلته یو روایت کې راځي وي دا تختۍ هغه د غوسې سره کېښودي او په دې کې تختۍ نیمه ماته شوې وه، او دا په صحیح روایت کې راځي. نو دې کې څه عیب نشته. یو خو ګوره دا که موت حدیثې وي نو چې شرک کېږي برداشت کولی شو، او دا څوک دی؟ دا موسی علیه السلام. بله دا چې تازه د الله د خوا نه راغی د الله خبرې اورېدلي، د ده ایمان به څنګه وي؟ د الله سره خبرې کړي دي راغلی. بل دا چې دا د مؤمنانو غیرت دی، نو هغه د غوسې نه تختۍ کېښودو، د کاڼي نه جوړې، تاسو ته تختۍ د کاڼي نه جوړې، پای کې تختۍ نیمه ماته شوله، فرق نه کوي. تختۍ که موږ سره هم څه شی مات شي نو بیا پیوست کېږي، یو کېږي. بعضو له دې نه غټه مسله، زه اکثر دې ملګرو ته وایم، ما پسې یو ورځ یو کس راغی او ما نه یې تپوس وکړو، ما ته وی یاره وی دا پلاني مسله چې دا پلاني مسله چې ما دا چا ویلي دي؟ وی دا پلاني شیخ صاحب وی داسې پته نشته چې کوم ځای نه کوم ځای ته په دې مسله کې دا شیخ صاحب تللی وی دا هغه ده وی هغه ده وی هغه ته ما ته وی ما وروره یو خبره ته وکړم، ما زمونږ دا مولیان صاحبان چې کله فارغه شي څه کار یې نه وي که نه، نو بعض نیم پکې یو نوي جاخره پیدا کړي او هسې همداسې کتابونه ګوري راګوري چې دا به داسې او چې دا داسې
سبا له په منبر ووایي اوس یو دوه درې هفتې به خلک ریږي چې هغه دا وشو هغه دا وشو لکه سله ته داسې مسلې راوباسي چې هغې کې څه فایده نشتي اختلاف پیدا کې دلیل نشتي سندی نشتي کمزوري ده خلک سله په دغې کې ورچې ها که صحیح مسله ده حقه مسله ده او پټه پاتې شي راښکارېږي دا خو عبادت اوس دې پورې نښتي دي چې جي که موږ دا ووایو چې تختۍ ماتې شوي دي جو دې که خو به جو د الله کلام لږ مات شوی او دا خو جو بې ادبي وشو چې بې ادبي وشو نو دا پیغمبر نه لکه څه بې ادبي پکې شوې د هغه تختۍ کېښود او هغه د کاڼو ماته شوه دې کې څه دي خو لکه د دغو څه کار نشي چې کار دې نه وي که نه او ته فارغه ناستې نو بیا به دې آیت کې دې ځای ته سوچ لاړ شي چې دا خو بې ادبي او دا ګستاخي والقى الالواح او په تادۍ سره یې کېښودې تختۍ واخذ برأس اخي او ویني و سر درور خپل یجره الی چې راښکودوی ځان ته سورة طه کې به راشي چې د ګیرې سره د ګیرې نه هم نیولی ډېرې غوسې اندازه ولګوو چې څومره غیرت یې کوو په الله باندې لکه دی مشر ور رانیولی خو غیرت د الله دپاره دې ویښتو نه یې ونیو دې ګیرې نه یې ونیو قال ابن وی هارون علیه السلام ای د مور زویه د پلار زوی نه و موږ ګوره هر کال داسې کوی چې ولې ورته د مور زوی ووي مور نږدې نو د پلار ډېر لري مور کې نرمي ډېره وي مور کې نرمي ډېره وي معافي کوي بچو ته نو دې ځای کې مور رایادول اشاره ده چې ما سره ګزاره کوه د مور زویه یعنې لږه ګزاره وکړه دا مور ورته به دې رایادي پلار اکثر ګورې ښه حساب کوي نو چې د پلار زوی او بیا سره د پلار هغه حساب شروع کړي نو ځکه ورته مور رایاده کړي ان القوم استضعفوني یقینا دې قوم کمزوری ګڼلی و مزه یعنی هغوی زما خبرې له توجه نه راکوله وکادو یقتلونني او نږدې و چې وجلی وی زه علما وی دا دلیل دی چې هارون علیه السلام پوره کوشش کړی دی ولې مړ کوی او چې کله خلک تیار شي د چا وجلو ته نو پوه شي چې دا سړی دوی سره د آخري حده پورې تللی دی فلا تشمت بي الاعداء بس مه خوشحاله و په ما باندې دشمنان هسې را سره هم د دې بازو نه لګي په دې قوم کې کومو چې زما نصیحت نه منو او اوس به ښه خوشحاله شي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زه ما د قوم ظالمانو سره داسې یو فایده به راته ذکر کړم هوښیارتوب هم دی او مؤمن بارک راځي المؤمن کیس فطن مؤمن خیار هر کله د بچي سره حساب د ملګري سره حساب په داسې ځای کې مه کوه یا د هغه چا په مخ کې چې هغه خوشحالېږي په دې اختلافاتو باندې لکه دا وي که نه وي دشمن په ما مه خوشحاله وه نو موږ لیدلي دا بعض پلاران په ډک مجلس کې لکه خره دی خو راځه ته چېرته داسې مه کوه بعض خلک خوشحالېږي چې ستا د زوی تا سره نه لګي او ستا ورسره نه لګي حسد والا خو کې او بیا پښتنو کې بلکل نشته نو بعض تا سره په دې حسد کې چې ستا دا بچی ولې ستا تابعدار دی ستا دا لور ولې ستا تابعداره ده ستا دا لور ولې په پرده کې ده په دې د سره هم په دې پردي نه پردو زموږ سره سویمه ده حسد چې کوي د اکثر خپلوان نو ته ځي ته ګوره حالاتو ته ګوره ولا تجعلني مع القوم الظالمين او مگر زه وما د قوم ظالمانو سره قال وی موسی علیه السلام رب اغفر لي ولأخي اے رب زما بخنه وکما ته ورور زما ته وادخلنا في رحمتك او داخل کمنګ په مهرباني خپله کې وانت ارحم الراحمين او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه د الله نه بخنه وغوښته
بیا انجام دا هغه چا بیان شو چې د سخي بندګي کړې ده او توبې نه ده ویستې. ان الذین اتخذوا العجل، یقینا هغه کسان چې نیولی دي سخی، سینالهم غضب من ربهم، زر ده چې وبرسي دوی ته غضب د طرف د رب د دوی نه، وذلة او ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، وکذلک نجزي المفترین، او دغه شان بدله ورکوو موږ دروغ جوړونکو ته. ولې دوی څه دروغ جوړ کړي څه سخي ته معبود وي، دروغ نه دي، او بیا د هغې دپاره به نور څه وویلي. والذین عملوا السیئات، او هغه کسان چې کړي دي بدیانې، ثم تابوا من بعدها، بیا توبه وباسي وروستو د هغې نه، وآمنوا او ایمان راوړي، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا رب ستا وروستو د دې نه خامخا بخونکی مهربانه دی. الله اکبر. شرک یې ورسره کړی دی، سخی یې ورسره شریک کړی دی، او الله ورته د توبې خبره کړې ده. که چا وي توبه وویسته او ایمان یې راوړو، عمل یې برابر کړو، الله بخونکی. ولما سکت عن موسی الغضب، او هر کله چې غلی شوه د موسی علیه السلام نه غوسه، اخذ الالواح، روایي ګستې تختې، باغو تختې راوړي. یعنی سبحان الله، ما یو ورځ دا آیت ویه چې د موسی علیه السلام دې غوسې ته مې سوچ لاړ که نه. الله وایي چې کله دې غوسه ختمه شوه تختې راواغست. نو ما یاره الله دې د هغوی سره پوه شي، د بني اسرائیلو سره. هغه موسی علیه السلام یې د تورات په خوشحالۍ پوه کړو، یعنې هغه به څومره خوشحاله را روان و چې تختې یې راغستې دي او د الله خبرې دي. چې راغی دلته بله جاښه راوړه، دا پکې غوسه شو. وروسته د هغه لکه وایه تختې چې ما راوړي. وفي نسختها هدى ورحمه، او په لیکلی شوي د هغې کې هدایت او رحمت للذین هم لربهم یرهبون، دپاره د هغه کسانو چې هغوی د رب خپل نه یره کوله یا یره کوي. واختار موسی، او غوره کړل موسی علیه السلام قومه د خپل قوم نه 70 رجلا، او یا سړي، لمیقاتنا دپاره د وخت مقرر زمن. قصه راته یاد ده که نه ده؟ کوم صورت کې وه؟ سوره بقره کې. اوس کوم ملګري چې د اول نه نه وو، نو هغوی ځان سره داسې قرر ریبل کوي چې دوی به باورس سوي دي، او دا به څه قصه وه؟ نو د غیر حاضرۍ او یا د جذباتي دیندارۍ دا نقصان. د جذباتي نه کله سړی جذبه شي، ډز راشي 2 ورځې او مسلسل، بیا چې ویني یو لوی اختر نه بعد ملاقات ورسره وشي، دا دینداري مزه نه کوي. لګه همیشه، لګه خو همیشه. الله دې موږ له توفیق راکړي. او یا کسان هغه غوره کړي وو د توبې دپاره، او یا یې غوره کړي وو د توبې دپاره، او داسې ویلی کېږي وایي دا اویا هغه و چې دوی بندګي نه وه کړې، دوی د سخي بندګي نه وه کړې، خو بیا یې مجرمان روان کړي وو ځان سره. نور یې نه و منع کړي. بارک الله فیکم. یعنې چل دوی هم کړی دی، دا هم داسې پاک صفا نه دي روان. فلما اخذتهم الرجفه، نو هر کله چې ونیول دوی لره زلزلې، زلزله پرې راغله. هلته الله وایي تندر، نو که تندر سره زلزله شو، اوس دا زلزله په دوی ولې راغله؟ دې کې 2 قوله دي. یو خو مشهور دی، بارک الله فیک، وی الله دې موږ ته راښکاره شي، موږ یې مخامخ وینو، بیا به موږ یقین. الله بې دغه زلزله راوسته، دوی مړه شوي، بیا را ژوندي کړو. خو بعضو علماو بله وجه ذکر کړې ده، دا سوره بقره کې ما نه و ذکر کړې. هغه ټیم کو ته زما سوچ نه وتلی، توجه. وی دوی چې څنګه رالو، اول به دوی زلزله راله، دا زلزله وروسته بیا هغه بله سزا راغله. وی دا زلزله پې ولې راله چې اول د دوی د برخې کم عذاب دی چې هغه خو وسکي که دوی دا کسان ولې نه منع کول. نو چې کله دغه زلزله راله، قال وی موسی علیه السلام ربي ای ربه زما، لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای،
کتا غوښتې نو تباه کړي به دې وې دوی مخکې د دې نه او ما لره ستا سره و طاقت دی تا هر وخت په موږ هلاکت راوستی شي مخکې د دې نه دې هم هلاک کولی شو دوی اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ایا هلاکې ته موږ لره په هغه کار چې کړی دی کمقلانو زموږ دا هغه مینت او زاري د موږ سورې بقره کې وي چې موسی علیه السلام بیا مینت او زاري کوله نو الله دوی را ژوندي کړو بیا وی الله ته موږ په دې د قمقلانو په کار موږ رانیسي خو قمقلان دي او عقل کم ځای کوي چې دا کار ان هي الا فتنتک نه دی دا مګر امتحان دی ستا څه په شرک واقع کېدل کېدی شي دا ښه جواب یعنی دا سخی د سخي دا بندګي دا هم یو امتحان و ستا د طرف نه بارک الله فیک دا مرګ چې کوم دا هم امتحان دی الله یا دا زلزله چې به دوی راله دې ته هم راجع کېدی شي ښه هسې یو خبره ته وکړم په دې قرآن پوهېده ګوره دومره ګران نه دي چې کله الله سړي ته اسانه کړي زه تاسو ته وګورم دې ملګرو ته چې دوی کله دا جوابونه راکړي زه خوشحاله شم سخت او دا تاسو ته ویې غواړم چې دا دومره ګران نه دي خو چې اول توفیق یې او بیا انسان محنت وکړي خو موږ د پوخانه زموږ دا مشران غریبانان د دې نه لرې ساتلی شوي د هغې یو څو وجې وي موضوع بل طرف ته ځي غاسې منځ کړي چې تاسو دا نعمت محسوس کړي او دا محسوسه کړي چې زموږ د مشرانو سره څومره زیاتې شوي دي د هغې یو وجه دا وه دا یو حقیقت و چې علم دومره نه و څومره چې وستی د هغه وخت د مولیانو صاحبانو سره دومره نو اکثر به غریبانان چې د کلي کې به دوه درې کتاب و هغه به وي نو کتاب به ورسره نه و پاتې لا نور څه ها و غټ علما و هغه ډېر لږ اوس پوهه علما ډېر شوي دویمه وجه دا وه چې د خلکو ته داسې دیني ماحول نه و جوړ کړی چې د خلکو په خپله د مولوي صاحب ته ویلی چې موږ ته د قرآن وښایه یعنې رغبت توجه دا یې نه ده جوړه کړې دا حقیقت ته داسې ماحول یې نه و جوړ کړی درېیمه ده او بعضو ته پکې دا څه یره وه که دې دا دغه زده کړي او سبا له بیا دې محراب کې ولاړ نو دا خو زما هغه مزدوري او بعض د علم خورولو ته او د دیندارۍ ته مزدورۍ په نظر ګوري نو دا خو زما نه مزدوري ده دا به موږ څه دا بله ورځ یو چا راته ووایي چې دلته یو کس و جومات کې مؤذن و نو بیا چېرته وزارت ته طرف نه به ورته دغه راغلی چې ته نور بس که نو بیا کسانو ورته ووایي چې ته خو هسې هم لکه د دې جومات سره خوا کې اوسېږي هغه جومات سره خوا کې کور هلته اوسېږي نو دا اذان وی اوس ولې اذان نو یعنی یو منشا ته اذان ده ورکړه د هغې نه بعد بیا یو کس راځي جومات کې اذان کوي بل څوک راځي کله وي سره پکې څوک اذان ونه کړي او دی ناسي او د اذان ټیم یې خو نه مخکې کېږي دا هغه دي چې دوی د دیندارۍ ته تجارت مزدوري ده اجرت خطر پیسې راکې صحیح ده که نه راکېږي زه یې درنه کړو نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله دې زموږ هغه مشران وبخي چې هغوی ته صحیح دین نه و بیان کړی شوی الله دې د هغوی هغه کوتاهیانې او کمې دې الله هغوی ته معاف کړي جی الله اکبر یعنی دومره جهالت و چې تفسیر کله ولیکلی شو پارسۍ ژبه کې نو دوه کسان پسې رالو د کابل نه چې دا سړی مړ کړي د قرآن بدل کړی دومره او دا بالکل یقیني خبره نو اوس الحمدلله ډېر رحم الله وکړو ډېر رحم ماشوم چې دی اوس د دین نه څه نه څه پوهه تضل بها من تشاء گمراه کې ته په دې سره چا لره چې وغواړې وتهدي من تشاء او هدایت کې چا لره چې وغواړې انت ولینا ته مددګارې زموږ فاغفر لنا نو بخنه وکړه موږ ته وارحمنا او رحم وکړه په موږ باندې وانت خیر الغافرین او ته
غوره بخنه کوونکی یا ته ډېر غوره یې د بخنه کوونکو نه. واکتب لنا في هذه الدنيا حسنه، او ولیکه موږ لره په دې دنیا کې ښه ژوند، وفي الآخره او په آخرت کې هم، انا هدنا الیک یقینا موږ واپسي وکړه تا ته. یعنې موږ ټول تا ته توبه وباسو د څه نه؟ د سخي د بندګۍ نه. قال الله وی عذابي اصيب به من اشاء، عذاب زما رسوم دا چا لره چې وغواړم. ورحمتي وسعت كل شيء، او رحمت زما پراخه دی هر شي ته. عذاب د الله ټولو دپاره نه دی، او رحمت د الله ټولو ته دی. الله اکبر. کافر هم په دغه رحمت کې برخه دی. د زناور، د مرغۍ، د ملایکو، د پیریانو، د انسانانو، د هر چا پکې برخه ده. خو خاص دا بیا د چا دپاره دی؟ هغه خاص رحمت هغه خلک الله بیانوي. فساکتبوها للذین یتقون، نو زر دی چې لیکم به دا څه شی؟ دا رحمت د پاره د هغه کسانو چې یریږي، یعنې تقوا پکې. ویؤتون الزکا، ورکوي زکات. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، او هغه کسان چې هغوی په آیتونو زموږ ایمان لري. صحیح ده؟ د الله رحمت یو عام دی، عام خو ټول دپاره، خو هغه خاص رحمت هغه د دې خلکو دپاره دی. بعضو یهودیانو به دا دعوه کوله چې موږ خاص د الله د رحمت حقدار یو. الله اوس هغه کسان ذکر کوي، د هغوی بل شان بیانوي. یو خو دا بیان شو دوی تقوادار دي، دوی زکات ورکوي، په آیتونو باندې ایمان دی. بل دا چې دوی د دې پیغمبر تابعداري کوي. اشاره دې ته کوي چې ای یهودو، ای نصاراو، د هغه وخته پورې د الله د رحمت حقدار نشي ګرځېدی چې څو پورې د دې نبي تابعداري نه کړي. الذین یتبعون الرسول النبي الامي، هغه کسان چې تابعداري کوي د دې رسول چې نبي دی، امي دی. امي وضاحت مخکې شوی چې لیکل او لوستل ولا نه ورځي، او په دې کې حکمتونه. الذین یجدونه مکتوبا، هغه دی چې مومي دوی هغه لیکلی شوی عندهم د دوی سره فی التورات والانجیل، په تورات او انجیل کې. د دې پیغمبر تذکره شتي که د ده کار به صحیح د دې پیغمبر. یأمرهم بالمعروف، حکم به کوي دوی ته په نیکۍ سره. وینهاهم عن المنکر، او منع کوي به دوی د بدۍ نه. ویحل لهم الطیبات، او حلالۍ به دوی لره پاک شیزونه. ویحرم علیهم الخبائث، او حرامۍ به په دوی باندې پلیت ګنده شیزونه. واضح شو چې هر ګنده شیز چې دی هغه چې الله حرام کړی هغه حرام دی. دا خبره یاده کې، دا یو قاعده یاده کې، ښه دا ته یو فایده ووایم. لازم نه ده چې یو شی به حرامي دی به پلیت، او لازم نه ده چې یو شی به ګندی دی به حرام. لکه بعض څیزونه داسې دي چې هغه زموږ طبیعت یې ګنده ګڼي، زموږ طبیعت یې ګنده ګڼي، خو هغه پلیت نه وي. لازم نه ده چې یو شی به ګندی نو هغه به پلیتي. خبره دا روانه ده. مثال لکه الټۍ کول. الټۍ اوس هر انساني ګنده ګڼي، طبیعت یې ګنده ګڼي، خو پلیتي نه دي. څنګه پلیتي نه دي؟ یعنې که په کپړو ولګېدې او تا مونځ وکړو، مونځ صحیح. یا په ځمکه لګېدې تا به دغه ځای مونځ وکړو، کولی. نو ګنده دي، پلیتي نه دي. ويحرم عليهم الخبائث، او حرامي به په دوی باندې ګنده شیزونه، هغه ګنده چې د دوی بدن له نقصان ورکوي، پلیت چې هغه پرې حرام کړی شي. یعنې هغه ګنده چې نه دی مراد چې د انسان د طبیعت خبره ده، نه، د طبیعت خبره نه ده. ويضع عنهم إصرهم، او لرې کوي به د دوی نه بوجونه، د دوی بوجونه یعنې هغه درانه زاړه حکمونه. والاغلال التي كانت عليهم، او هغه سختې سزاګانې چې وي په دوی باندې. پخوانو امتونو باندې ډېرې سختې سزاګانې مقرر شي. نو دا پیغمبر چې الله راولېږو هغه احکام هم اسان شو، او هغه سزاګانې هم کمې شو، اسانې شو. فالذین آمنوا بی،
بس هغه کسان چې ایمان یې راوړو په ده باندې په چا په زمونږ رسول وسلم باندې وعزرو او تعظیم یې کړی دی د ده ونصروا او مرسته یې کړې ده د ده واتبعوا النور الذي انزل معه او تابعداري کړې ده د رڼا هغې چې نازله شوې ده د سره کوم رڼا قرآن اولئک هم المفلحون دا کسان هم دوی کامیاب دي الله دې پکې موږ وشمار اوس عامه خبره ذکر کیږي قل یا ایها الناس ووایه ای خلکو انی رسول الله الیکم جمیعا یقینا زه رسول د الله یم تاسو ټولو ته دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرب و عجمو ته الله رالیږلی دی پیریانو انسانانو ته الله رالیږلی دی ټولو ته د الله رسول یم د کوم الله الذي له ملک السماوات والارض هغه چې خاص هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده لا اله الا هو نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه یحیي و یمیت ژوندي کول کوي او مړه کول کوي فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه النبي چې نبي دی الامي امي دی الذي يؤمن بالله هغه دی چې ایمان لري په الله باندې څوک دا پیغمبر د هغه شان بیانېږي وکلماته او په کلمو د هغه یعنی په خبرو د هغه واتبعوه او تابعداري وکئ د ده لعلکم تهتدون دې دپاره چې هدایت ومومئ ایمان تابعداري به کې هسې تشې د خولې خبرې به نه کې لکه بعض خلک زموږ چې کیني یاره وایي جي د پیغمبر په نوراني طریقو کې کامیابي ده سهار هم دا خبره کوي او ماښام او بیا چې ورته په دې نوراني طریقو کې یو طریقه را مخکې کړي که نه نو بیا یې طبیعت ګډوډ شي ها اوس بیا خبره بني اسرائیلو ته واپس کړي زړه کې دا سوال راځي چې دې بني اسرائیلو چې دومره نافرمانیانې کړي دي په دوی کې ښه خلک بلکل نه الله وی ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه امة یوه ډله وه یهدون بالحق چې بیان کوي د حق یو مطلب یې دا دی چې بیان کوي د حق یا روان دي په حق پسې وبه یعدلون او په هغې باندې فیصلې کوي ښه خلک پکې شته خو څه کوم ځای کې دي چې لږ دي آیت ولې نه پوره کول مخکې څه دي امة په قوم کې یوه ډله ده ټول قوم نه نو ټول قوم او مقابله کې ډله ډېره لږه ده پشتي پکې حق پرست هر زمانه کې الحمدلله حق پرست وقطعناهم 12 اسباطا امما او جدا کړل موږ دوی 12 خاندانونه ډلې اوس دا ایتونه خو بلکل واضح دي ښه دا بلکل روان وایي واوحینا الى موسی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې اوبه وغوښتې د هغه نه قوم د هغه ان اضرب بعصاک الحجر چې ووهه په امسا خپلې سره کاڼي لره فانبجست منه 12 عینا نو راووتې د هغې نه 12 سینې قد علم كل اناس مشربهم یقینا معلومه وه هرې ډلې ته ځې د سکو خپل یا ځې د ګودر خپل وظللنا علیهم الغمام او سوری کړو موږ په هغوی باندې وریځې وانزلنا علیهم المن والسلوى او راولېږل موږ په هغوی باندې تورنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې درکړي دي موږ تاسو ته وما ظلمونا او ظلم نه و کړی هغوی په موږ باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون او لیکن و هغوی چې په خپلو ځانونو به یې ظلم کوو نافرماني چې څومره کېږي که نه دا ګوره موږ ظلم د چا سره کوو خپل ځان سره وإذ قیل لهم اسکنوا هذه القريه او کله چې وویلی شو دوی ته چې اوسېږئ په دې کلي کې کوم کلي کې بیت المقدس کې په کومه زمانه کې ورته وویلی شو یوشع بن نون بارک الله فیک د موسی علیه السلام په دور کې چې ورته ویلی شو هغه مقابلې ته ویلی شو چې عمالقو سره مقابله کوي موږ نه کوو دې کې دوی راضي شوي وو بیا چې ورځو وکلوا منها حیث شئتم او خورئ د دې کلي نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو وقولوا حطه ووایئ ټکی د حطه وادخلوا الباب سجدا
او ورننوزي دروازې ته سجده کوونکي نغفر لكم خطيئاتكم بخنه به وکړو تاسو ته د ګناهونو ستاسو سنزيد المحسنين زر دی چې زیات بکو نیک عمل کوونکو لرا زیات بکو د هغوی ثواب زیات بکو د هغوی عمل فبدل الذين ظلموا منهم نو بدل کړه هغه کسانو چې ظلم یې کړی و د هغوی نه قولا وینا لره غیر الذي قیل لهم بغیر د هغې وینا باندې چې ویلی شوي و دوی ته فارسلنا علیهم رجزا نو راولېږو موږ په هغوی باندې عذاب من السما د اسمان نه بما كانوا يظلمون په دې وجه چې دوی به ظلم کوو عذاب د څه طاعون بیماری به الله راولېږي په دې بدن کې به دانې راختې ګنده ګنده اوس د هغه کلي باز کېږي هغه د دریاب په غاړه چې و د بحر قلزم په غاړه باندې دا یو کلی آباد و د دې نوم و ایله او په دې کې 80,000 کسان داسې و چې هغوی د الله نافرماني کړې وه او هغه ښکاري کړی و دویمه ډله وه چې نافرماني نه وه کړې او نه دا خلک منع کول او درېیمه ډله کومه وه چې هغوی دوی منع کول دا پکې د ټول نه بهترین خلک په دې کلي کې او د دې هم ګورې څه نه څه تذکره سوره بقره کې هغه شوې ده واسألهم عن القرية او تپوسو که د دوی نه په باره د کلي کې التي كانت حاضرة البحر هغه چې و نږدې دریاب ته تپوس د چا نه وکړه د دې یهودیانو اذ یعدون فی السبت کله چې د حد نه تېروتل هغوی په ورځ د خالي کې یعنې په ورځ د خالي کې به هغوی ښکار به نه شوی زیاتې څه وکړو چې د الله د حکم پابندي ونه کړه دوکه یې وکړه خو امتحان ته وګوره که نه اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا کله چې راتلل هغوی ته میان د هغوی په ورځ د خالي د دوی کې ښکاره د خالي په ورځ به دا میان نه دی میان دا داسې د اوبو به دې سر تلو راتلو د امتحان ویوم لا یثبتون لا تأتیهم او کله چې به دوی په ورځ د خالي کې نه و داخل لا تأتیهم نه به راتل دوی ته میان دوی هغه دوکه وکړه تاسو ته معلومه ده جالونه ورته د مخکې نه ور واچول او جیوي مونږ خو ښکار نه دی کړی الله وایي کذلک نبلوهم دغه شان امتحان کوو موږ په هغوی باندې بما کانو یفسقون په سبب د دې چې هغوی به نافرماني کوله نافرمانیانو سزاګانې دی چې بیا الله رب العزت امتحانونه راوړي د هفتې دې ورځو کې هم هغوی ډېر چوچه راکړي او د جمعې هغه ورځ یې غوره نه کړه نه جي وایي زمونږ خو د هفتې ورځ په کار ده ولې وایي په دې ورځ الله دمه کړې ده ستړی شوی والعیاذ بالله نو چې دوی په خپله غوره کړه الله بیا دا سختي راوسته چې په دې ورځ به ښکار بار دا نه کوي صرف په عبادتونه کوي کارونه به نه کوي ګوره دا به الله عذاب راوستو او امتحان چې دوی پته وي پای کې بیا پاس نه شو وإذ قالت أمة منهم او کله چې ویې ډلې د هغوی نه لم تعظون قوما الله مهلكهم ولې نصیحت کوئ تاسو هغه خلکو ته چې الله تباه کوونکی دی چې الله تباه کوونکی د هغوی دی او معذبهم یا عذاب ورکوونکی د هغوی ته عذابا شدید عذاب سخت دا چا دا خبره وکړه دا هغه کوم چې غلي نه اخوا نه دی خوا دی دیندارو ته ووایي دا زموږ په دې خلکو کې اکثر دي شي لکه ته ریږی چاته وایې که نه چې دا نشه مه کوه دا مونځ اودس کوه دا پلانې غلط کار مه کوه پرېږده راځه راځه دا بدبخته وي په ده به وایي الله ته ګوره سجده کې ته ترې راځه ته یو سړی مه منع کوه ګوره که ته په خپله چاته د ښه کار نشي ویلی د بد کار نه نشي منع کولی د وس مطابق نو دا ستا کمزورتیا ده الټه طریقې که بل څوک یې کوي نو هغه ته یې منع کړي نو دغه نیکانو خلکو دوی ته ووایي چې ګوره دا کم چل چې تاسو شروع کړی دا ګوره دوکه ده د الله حکم مه ماتوئ نه دا نور پسې رالي دا چې د ځان نه داسې بزرګان جوړ کړي
وی ګوره دا قوم الله یې تباه کوي. دوی ته څنګه پته ولګي چې الله یې تباه کوي؟ دا هغوی ته پته لري چې داسې نافرماني چا کړي الله یې تباه کوي. نو الله یې تباه کوي نو کولی شي. هغوی ولې سم ناشنا جواب ورکړو. قالوا وی هغوی معذرة الى ربکم دا ځکه کوو دپاره د عذر پیش کولو د رب ستاسو ته. قیامت په ورځ کې الله وایي چې تاسو ورته ولې نه دي ویلي؟ موږ چې الله موږ ویلي نو عذر را سره شتي. دویمه ولعلهم یتقون او دې دپاره چې دوی بچ شي. نو څه پته دی که خبره پې اثر وکړي او د ګناه نه بچ شي؟ زړونه خو د الله په لاس کې ما او تا ته د مستقبل څه پته ده؟ فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې هیره کړه دوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره. کومه خبره؟ چې ښکار نه منع شي. انجینا الذین ینهون عن السوء نو نجات ورکړو موږ هغه کسانو ته چې منع به یې کوله د بدۍ نه. هغه کسان ته موږ راخلاص کړو. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس او راونیول موږ هغه کسانو لره چې ظلم یې کړی په عذاب سخت سره بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله. خیال هم دی که نه؟ دلته اوس علما مفسرینو منځ کې اختلاف راغلی دی چې دغه درېیمه ډله د هغې سره څه شوي. نو بعض وایي چې هغوی ته الله څه نه دي ویلي، هغوی بد شوي دي. هغه کومه ډله چې غلي وه چې دوی نه منع کول او نه یې دا کار کو. او بعض علما وایي چې نه هغه د دوی سره تباه شوي دي او ښکاري هم داسې. وجه دا دی چې ګوره الله دلته څه وایي د آیت ته وګورئ دا 115 چې دی دا کوم چې موږ ووایو انجینا الذین ینهون عن السوء. موږ هغه خلک خلاص کړو د عذاب نه چې هغوی منع کوله د بدۍ نه. دا د الله خبر صرف دا بد شوي دي. د نور چا تذکره خو پکې نه دی راغلی. ویرېږي ګوره دا ګوره د یېرې مقام دی چې ته څوک نه منع کوې د ګناه نه که نه او عذاب راغی نو ته ورسره پکې شریک. او داسې ویلی کېږي بعضو کتابونو کې تاریخ کتابونو کې وي کله چې الله رب العزت یو قوم له عذاب ورکو او جبریل علیه السلام یې بسې ولېږو نو جبریل علیه السلام الله ته ووایي چې یا الله په دې کې هغه پلانی نیک عمله اوسېږي هغه پلانی عالم وی الله ورته وایي چې د عذاب شروع د هغه نه وکړه هغه دوی نه منع کول. نو دا ډېره د یېرې خبره ده. فلما عتوا عما نهوا عنه بس هر کله چې دوی سرکشي وکړه د هغې نه چې منع شوي وو د هغې نه سرکشي وکړه په هغه مسله کې چې دوی ته منع کړی شوي وو. دوی منع کړی شوي وو د کار نه او دوی منع کړی شوي وو د دې خبرې نه چې تاسو وګورئ د الله نافرماني نه کوئ. د الله د نافرماني نه منع کړی شوي خو دوی وکړه. قلنا لهم كونوا قردة خاسئین وی موږ دوی ته شی شادوګان ذلیلا. الله رب العزت د دوی دا مخونه څه کړو د دوی دا مخونه چې دی مسخ کړو او د دې تفصیل هغه مخکې تیر شوی دی. سبا به انشاءالله شروع کوو د 115 نمبر آیت نه او نن موږ ماشاءالله ښه کافي سبق ووي. وجه څه ده چې اوس زموږ دا سبق ډېرېږي. بارک الله فیک. اکثر د دې وضاحتونه مخکې شي. یو دوی موږ د دې ماحول سره عادت شو. یعنې په اوله کې چې کله موږ کېناستو کوم ملګري چې اوله ورځ تفسیر له راغلي وو هغوی غریبانو په ورځ وي چې یاره دا قصه خو ډېره ګرانه ده او داسې څنګه ورو سړی د هغې سره څه شي بلکل عادت شي. نو اوس موږ ته هغه ویل اسان دي او کوشش به زموږ دی چې لږې د دې نه هم زیات کړو چې موږ د دې روجې د دې ورځو نه 2 سپارې مخکې روان یو. ترتیب دا پکار دی چې الله په توفیق سره یو کم 10 ته موږ ختم کو. الله رب العزت موږ له طاقت راکړي او الله طاقت ورکوي الله طاقت داسې یعنی زه تاسو ته خپله خبره وکړم او تاسو به هم داسې یې انشاءالله چې کوم الله دلته دا ناسته اسانه کړي انسان ته که نه سړی ورته حیران شي
او په یو ترتیب کنه د دا نه چې سړی پکې سملی یو چکر پکې وي او 5 منټو له پکې وځي نه په یو ترتیب د الله اسانوي دا کتاب داغه دی او دا کور داغه دی او دا میاشت د رمضان ده نو هغه موږ ته اسانه کړي نو الله رب العزت دې موږ ته نور هم اسان کړي او الله رب العزت دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د اور نه آزاد کړي الله رب العزت دې زموږ دا روجې تراویح منځونه دا ټک خطا محنتونه دې الله قبول کړي او الله رب العزت دې دا کوم ملګري چې دلته دې درس ته ناست دي او څوک یې چې اوري او څوک یې چې ایني په ټولو دې رب العالمین رحمتونه راووروي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد